السلام علیکم خوږو کتونکو مخکینی څومره چې ویډیوز ما تاسو ته وکړي هغه کې داسې چل و چې ما به تاسو ته چې کوم امپورټنټ او اهم څیزونه دي کالي نکس کې هغه استعمالولو کې چې کوم ضروري څیزونه هغه ما تاسو ته وښودل هغه ما تاسو ته په هغې باندې پریکټس وکړو. اوس به راځو تاسو ته به کالي نکس کې چې کوم اهم او فیورټ او ډیر زیات چې یوز کیږي هغه ټولز هغه به زه تاسو ته په هغې باندې ویډیوز جوړوم. نو ټول نه اول خو دا ټولز دا په کوم ځای کې وي؟ دا ټولز دا تاسو دلته کې دا اپلیکیشن په دې ګوټ کې دا اپلیکیشن نه په دې باندې تاسو کلیک کړئ دا ټولز تاسو ته دلته کې شو شي هغې تاسو ته ټول هر څه ښیي چې دا کم ټولز دي په دې کې. او بل دلته کې تاسو چې لاندې راشئ دلته کې نو تاسو دا ډیر شي ډاټ چې دي په دې باندې تاسو د ماوس کې دی نو تاسو ته ښیي چې شو اپلیکیشن په دې باندې هم تاسو کلیک کولی شئ په دې باندې هم تاسو ته کوم اپلیکیشنز دي هغه تاسو ته ښیي او چې کوم فریکوینټلی تاسو یوز کوئ لکه زه اوس دا ټرمینل فایرفاکس او لیپیډ دا ما یوز کړي دي نو هغې ما ته شو کړي دي. یا چې تاسو بیا دلته کې آل باندې کلیک کوئ نو تاسو ته چې څومره ټولز دي تاسو ته ټول شو کوي دلته کې. نو دا طریقه ده چې تاسو به څنګه دا شیزونه دا ټولز دا تاسو په کالي نکس کې راړئ. او بل دا تاسو ته چې په دې ډیسکټاپ باندې کم ښکاري دا کم ټولز تاسو ته ښکاري دا د ټول نه کم فیورټ ټولز چې دي دا هغه دي. صحیح شو. دلته تاسو دا اډ کولی هم شئ دلته چې تاسو کم نه خوښه تاسو دې نه ریمو کولی هم شئ تاسو پکې نور هم اډ کولی شئ. او بل زه تاسو ته ښیم چې دا ټولز په دې فایل سیسټم کې دا په کوم ځای کې وي نو هغه چې تاسو راشئ هغه ځای درته هم ښیم هغه په کوم ځای کې وي هغه به تاسو د دې پلیسز ته راشئ. دا پلیسز تاسو یې په دې باندې به کلیک کوئ او دې کې به کمپیوټر ته راشئ څنګه چې تاسو په وینډو کې مای کمپیوټر ته راځئ دغه شان دلته کې په کالي نکس کې دا کمپیوټر دی دې باندې به تاسو کلیک کوئ تاسو ته به فایل سیسټم هغه سره واوړي. او په دې کې بیا تاسو راشئ یو اس آر ته یو اس آر باندې به تاسو کلیک کوئ او په یو اس آر کې به تاسو بیا چیک کوئ شیر فولډر ته به راشئ. شیر فولډر کې دا څومره چې ښکاري تاسو ته دا څه دي دا ټولز دي څومره چې مو اپلیکیشنز دي د هغې ټول فایل سیسټم هغه دلته کې وي دلته کې موجود وي. صحیح شو. لکه اوس تاسو یو ټول باره کې سرچینګ کوئ د هغې فایل لکه زه اوس ګورم ان میپ به زه دلته سرچ کې ولیکم تاسو کتئ چې ټول ان میپ په نوم چې څومره هم فایلز ډایرکټریز دي هغه موږ ته ټول راوړی ده لکه ان میپ شو زین میپ شو ډي ان میپ شو دغه شان چې کوم فایلز دي یا نور دغه شي ډایرکټري دي هغه تاسو ته راوړل دغه شان تاسو دلته کې سرچینګ کولی شئ نو دا تاسو ته ما هغه ځای وښودلو. اوس دا اپلیکیشن دي که نه دې کې لکه زه به تاسو ته سټارټینګ واخلم د دې انفارمیشن ګیدرینګ نه. انفارمیشن ګیدرینګ تاسو ته پته ده چې لکه د نوم نه ظاهر دی چې کوم انفارمیشن دي هغه جمع کولو لپاره دا ټولز یوز کیږي هغه انفارمیشن ګیدرینګ لپاره. نو په دې باندې چې تاسو کلیک کې په دې باندې تاسو کلیک هم نه کوئ دا صرف دا ماوس ورته راولئ دا ماوس دغه شی نو تاسو ته به هغه ټولز په دې ښی طرف کې وښیي ډیمیټري او دغه ډي ان میپ او دغه شان ملټي کو دغه شان لاندې راځي نیټ ډسکور زین میپ پورې بیا تاسو چې د هغه شی نه په دې هغه شی تاسو کلیک کوئ نو تاسو ته مزید نور ټولز هغه راواوړي. که اوس زه به تاسو ته سټارټینګ واخلم د ډي ان ایس انالیسیز نه نو ډي ان ایس انالیسیز باندې چې زه ماوس د هغه شی کېدم نو ما ته دې باره کې چې څومره ټولز دي هغې ما ته راواړوله ډي ان ایس ان ام شو ډي ان ایس میپ شو نو تاسو د دې آیکن چې ګورئ هغه د ټول آیکن هغه سیم دی دغه ډریګن شکل والا آیکن دی. صحیح شو. نو دې ډریګن شکل والا آیکن مطلب دا چې په دې باندې تاسو کلیک کوئ نو دا ډایرکټ چې ځي نو هغه بیا تاسو ته په ټرمینل کې دا تاسو ته هغه اوپن کېږي هغې مینول تاسو ته اوپن شي او په دې کې بیا تاسو کار کولی شئ. لکه زه اوس فار اګزامپل دا ډي ان ایس ان ام دا تاسو ته کلیک کړم دا به اوس ډایرکټ موږ ته اوپن شي په ټرمینل کې کمانډ لاین کې
کمانډ لاین کې مونږ ته به اوپن شي او دلته کې به مونږ ته د دې ټول مینوال هغه به ټول شو کړي. لکه مونږ به چې ټرمینل کولاو کو او چې کوم ټول باره کې به مونږ انفارمیشن اخیستل هغې سیلف سټډي دپاره هغې انفارمیشن هغې ځان پوهول دپاره نو مونږ به مین ولیکو او بیا سپیس هغه به مو لیکو. نو تاسو دغه شان دغه ډریګن شکل والا څیزونه چې دي په دغې باندې تاسو کلیک هم دا تاسو ته ډایرکټ په ټرمینل کې اوپن شي سره ټول مینوال هغه تاسو ته دی وښایي. بل تاسو د هغې ځای نه اوپن کول غواړئ تاسو دغه ټول تاسو ته دی پته وي دې نوم تاسو ته پته وي تاسو دلته کې سمپلي دلته کې تاسو لیکلی شئ DNS انم هغه کم ټول چې تاسو صرف هغې نوم ولیکئ نو هم تاسو ته هغه مینوال هغه باره کې انفارمیشن هغه تاسو ته شو کړي په دې سکرین باندې. صحیح شو دا خو دا طریقه شوه. اوس بل هسې یو کوېسچن راځي ستاسو په ذهن کې به هم راځي چې دا ټولز چې دي د دې پریکټس به موږ به په څه باندې کوو کوم ذرایع به داسې وي چې په هغې باندې به موږ دا پریکټس کوو. یو پریکټس کوي نو هغې دپاره خامخا به څه ذرایع هغه به یوز کوي. نو هغې دپاره زه تاسو ته څیزونه ښیم. مونږ چې لرنینګ پریکټس کوو د دې ټولز نو هغه به کوو په ماشین او سرور باندې که نه نو هغه به ایز ا ټارګټ دې ته ږدو. نو هغه یو دی میټاسپلایټیبل 2 ماشین دی او یو څو سرورز دي داسې scanmap.nmap.org بل دی hackthisSite.org او بل دی zonetransfer.me. اوکې از دې سایټس پریویو درته ښیم چې دا څنګه سایټس دي. دا میټاسپلایټیبل 2 ماشین دا خو به درته زه ښیم د دې ډاونلوډ او انسټالیشن او د دې به څنګه تاسو سیټ اپ کوئ په VMware کې هغه به تاسو ته ښیم. خو هسې د یو څو سایټ درته هسې پریویو کوم لکه اوس دا دی که نه scanme.nmap.org دا تاسو چې اوپن کوئ نو دا تاسو ته باقاعده دې ګایډلاین هسې درته ښودلی چې دا سایټ څه دپاره دی او دا سایټ موږ د دې پرپز څه شی دی دا موږ څه دپاره ډیولپ کړی دی او بیا تاسو ته ښودلي هم دي پریکاشنز درکړي دي چې تاسو چې ډونټ سکین 100 times a day یعنې ډېر زیات سکینینګ به په دې نه کوئ ځکه چې نور هم ستاسو شان سټوډنټس وي لرنینګ دپاره پریکټس کوي په دې سایټ باندې نو بیا هغوی ته بیا مسله او ایشو جوړېږي بیا دا سایټ ډاون وي چې دا سایټ ډاون نو بیا خو هغه کم لرنینګ پریکټس چې دی هغه نه کېږي. نو دې د وجې نه ډېر زیات لوډ به په دې سایټ نه راوړی. اکثره تاسو که ګورئ دا چې تاسو اوپن کوئ نو دا ډېر زیات لوډینګ اخلي ډېر زیات ټایم اخلي چې دا اوپن کېږي. نو هغه وجه دا وي چې دا په دې باندې خلک سکینینګ ټولز پې ډېر زیات یوز کوي سکینینګ لپاره نو دې وجې نه په دې باندې ډېر زیات لوډ وي. نو دې د وجې نه داسې ورکړي دي چې تاسو پې ډېر زیات سکینینګ هغه پې نه کوئ. بل د hackthisSite.com دا چې تاسو اوپن کړئ کوم تاسو ته لیکلي چې دا فری دی او دا سیف او لیګل ټریننګ ګراوند دی مطلب دا چې تاسو په دې باندې لرنینګ کولی شئ او پریکټس دپاره دا سایټ دا یوز کولی شئ فری. بل دی zonetransfer.me تاسو چې دا ولیکئ دا ویب سایټ څنګه ورکئ دا اوپن کړئ دا ډایرکټ ریډایرکټ شي digi.ninja ته دا دې ته ریډایرکټ کېږي. صحیح شو تاسو به وایئ چې دا خو بل سایټ اوپن شو نو هغه اصل کې دا ریډایرکټ شي دې سایټ ته او دا ډیجی نینجا دی دا اصل کې د دې مقصد دا وي زون ټرانسفر د دې نوم نه بدلوي چې دا زون ټرانسفر دا کوم ولنریبیلیټي چې دي هغې دپاره یوز کېږي. اکثر سایټ چې موږ یوز کوو هغه تاسو ته وښیم دا DNS انم کې دا راځي دا هغې کټګري کې راځي دا چې موږ ورکو نو اکثر سایټس کې دا zonetransfer.me دا آن وي نو د هغې د وجې نه په هغې کې ډېر ښه انفارمیشن داسې وي چې هغه پبلیک وي خلکو ته پته لګي. اکثر به کې دغه شان ایمیل شو نیم سرور شو IP اډرسز شو دغه شان اکثر موبایل نمبر به کې هم موجود وي دا ډیټا وي چې دا پبلیک وي دا پبلیک وي خلک یې کتی شي نو دې د وجې نه دا یو ولنریبیلیټي ده نو دا سایټ د هغې دپاره یوز کېږي دې کې هغه ولنریبیلیټي دا اصل کې دا کم سرورز چې دي دا کم ماشین دي پریکټس دپاره نو دا دې کې ډېر زیات ولنریبیلیټي وي نو دې دپاره که لرنینګ پرپز دپاره دا ډېر زیات ضروري وي. لکه اوس نور سایټ شو هغه کې دومره ولنریبیلیټي هغه خلکو دغه کړی وي که نه لږ سیف کړی وي نو هغې ډېر زیات لکه ولنریبیلیټي نه وي او دا چې کوم او هغه اناتورایز وي
نو یو خو اناتورایز دی او بل دا چې ولنربیلیټي پکې ډېر په مشکل سره معلومیږي نو په چا ته پته نه لګي که نه چې دا لرنینګ پریکټس په هغې کې نه کېږي او دا سایټ چې وي دا خو لیګل هم دي او تاسو ته د دې لکه فری اکسس شته دی چې تاسو دا ایز ټارګټ یوز کولی شئ د ټولز پریکټس دپاره. نو بل ویډیو کې به زه تاسو ته د ميټاسپلایټیبل 2 ماشین باره کې خبرې کوم هسې چې هغه به څنګه ډاونلوډ کوئ او څنګه به انسټالیشن د هغې کوئ یا سیټ اپ وغیره هغه به څنګه کوئ. نو فی الحال به زه تاسو نه اجازت غواړم د الله په امان.